سلامونه ونکي هره دی یوټیوب ملګرو څنګه ځان له غمونو خلاص کړو زړه ته څنګه آرام ورکړو الله توکل څه شه دا راځي چې دې پوښتنه ځواب په دې ویډیو کې پیدا کړو که تاسو زموږ چینل سره نوی یئ چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو چې زموږ نوی ویډیو اول ته تاسو ته ورسیږي نو تر اخره سره پاتې شئ راځئ چې شروع کړو ویډیو انسان هر ورځ په خپل اندېښنو کې ورک وي د سبا په فکر د رزق په فکر د ستونزو په فکر او یو شی هیر وي چې دا دنیا د انسان په اراده نه چلیږي د الله په امر چلیږي که فکر وکړې زموږ د ژوند لوی را ډېر ساده دی هغه څه چې موږ ته رسیږي مخکې له مخکې لیکل شوي او هغه څه چې زموږ نه وي که ټوله دنیا یې وغواړي موږ ته نشي رسولی خو انسان کله ستړی کېږي هغه وخت چې انسان وغواړي هر څه په خپله کنټرول کړي زړه یې له الله سره تړلی نه وي هغسې انسان د یوه ساعت لپاره هم سکون نه لري له هرې وړې پېښې نه یېرېږي له هرې خبر نه اندېښمن کېږي خو چې کله انسان ووایي هر څه د الله په لاس کې دي زه په حکم راضي یم زه په تقدیر باور لرم هماغه لحظه د انسان د زړه لړزه ارامه شي تا په خپل ژوند کې ډېر څه له لاسه ورکړي تر ډېر څه د زړه لیدي څه د زړه مات شوی دا هر څه تقدیر برخه ده او الله یې ستا د بندګي د ماتېدو لپاره درسره نه کوي ځینې وخت کې هغه څه درناخلي چې د هغه په ځای ښه شی درکړي خو موږ زر نا امیده کېږو د الله د پلان ښکلا نه وینو خو په یاد ولره الله به هېڅکله تا تش لاس نه پرېږدي هغه لارې به پرانیزي چې ته یې تصور هم نشي کولی هغه دروازې به درته خلاصې کړي چې تا یې په اړه فکر هم نه وي کړی او هغه رزق هغه آرام هغه سکون به درکوي چې ستا د زړه له دعا نه هم ښکلي وي نو بس زړه آرام کړه څه چې تا ته نه رسي هغه ستا نه او هغه څه چې ستا دي د دنیا ټولې لارې به تا ته راوړي توکل وکړه باور وکړه د الله په پلان کې هېڅ خطا نشته خطا زموږ په بې صبرۍ کې ده نو هر څه د الله په لاس کې دي نو ته یې پرېږده چې ستا ژوند ستا له خیال نه هم ښه سمبال کړي